یم غم سره بلد په خوشحالۍ لیونی کېږم یم غم سره بلد په خوشحالۍ لیونی کېږم دا ځکه خو د میو په پیالۍ لیونی کېږم سپوږمۍ د څوارلسمې او سپوږمۍ څوارلس کلنه سپوږمۍ د څوارلسمې او سپوږمۍ څوارلس کلنه په دواړو کې د یو بل په سیالۍ لیونی کېږم که سل جنازې تېرې شي هېڅ نه وي روغانیه که سل جنازې تېرې شي هېڅ نه وي روغانیه خو تېره چې مې خوا کې شي ډولۍ لیونی کېږم ملګرو سلامونه واخلئ منیر بونیری ستاسو مخامخ ته راغلی یو ګلرحمان بابا له او ډېره تکړه شاعر دی ډېره ښه چاربیته لیکي نو غواړو چې تاسو ته د هغه نه څه چاربیتې او شعرونه واورو غوږ کې د مسلمانه خبر شه د بیانه یو ځل دې درنه پاتې د دنیا عیش و عشرت غم کړه د آخرت یو ځل به شي روانو شي پاتې به جهان بنګلې که محلونه دې هېڅ نه راځي په کار او د بدو شکیناره نو بنګلې که محلونه د دې دنیا سیلونه پانی دې زما روره غور وکړه د خپل ځان بیا وبکړې ارمانو نو پانی ګوره دنیا ده دا پاتې د هر چا ده بهتر به وي هغه څوک چې د حق تابعدار شي روان په نیکه لار شي نو د دې دنیا مهمانه خبر شه د بیانه تپوس به د عمل وي ګران به وي هغه ساعت غم کړه د آخرت نو تپوس به د عمل وي قسمت به دې بیا خپل وي بندي به یې یوازې څوک په نه د امداد که ډېر وکړي فریاد نو بندي به په تور تم یې یوازې به په غم یې منکر نکیر به وي درته ولاړ ښه په روبدا به ستا غواړي به جواب منکر نکیر بستانه تپوس کوي انسانه دا وایه کم دی خدای کم دی رسول کم دی مذهب دی دا سوال د مطلب دی نو در پیښه به شي ګرانه خبر شه د بیانه او د نن نه ځان کره که شه مشغول په عبادت غم کړه د آخرت د نن نه ځان کره که ښه نیک عمل پوره که خلاصې به په عمل وي بد عمله به ایثار شي مشکله به یې لار شي نو خلاصې به یې مشکل شي غلط شي دلیل شي بیا تله د میزان چې شي قایمه په محشر او د هغې شه خبره نو بیا جوړ به شور و شر وي جدای به پلار پې سر وي اواز به د نفسي نفسي راخیږي د هر لوري ټول یو بل ته به ګوري نو ظاهر دی د قرآنه خبر شه د بیانه جوړ شوی عدالت په وي د پاک رب العزت غم کړه د آخرت نو جوړ شوی به محشر وي هر خوا به شور و شر وي اتلس زره قامه به حاضر وي یو میدان ته غوږ ونیسه بیان ته نو اتلس زره قامه وي ټول به بې ارامه سختي به یې په هر چا هر سړی به کري کور وي جدای به پلاره مور وي سختی به وي ښه ډېره هغه ورځ نه کړې هېره نیکان به ځي جنت له بد عمله به شي ګیره بیا وخت نه راځي تېره نو نور بس که ګل رحمانه خبر شه د بیانه بامپوخه به شي ورانه هېڅ په نه سلامت غم کړه د آخرت ډېر زبردست ملګرو ګل رحمان بابا مو اورېدو او اورو بیا راځو هغه له په دغې روغاني صاحب په دغې دوو شعرونو چې ته چې پټوې رانه وربل په لوپټا ته چې پټوې رانه وربل په لوپټا اور دا سویلو به دې شي بل په لوپټا او ته چې نری سپینه لوپټه د مخه تاو کې ته چې نری سپینه لوپټه د مخه تاو کې شونډې پکې ښکاري لکه ګل په لوپټا په دغې شعرونو باندې بیا راځو ګل رحمان بابا له چې یو چاربیته راته بله ووایي وی عشق نه دی په زړه کې چې دردونه د چا نه وي عشق نه دی په زړه کې چې دردونه د چا نه وي اعتبار په هغو مه کړه چې لوظونه د چا نه وي او بهار چې کله راشي د چمن ګلونه پړق شي بهار چې کله راشي د چمن ګلونه پړق شي خو خزان چې راشي بیا هغه ګلونه د چا نه وي نو د دې دنیا مثال دی د یو سرای که پوهېږې د دې دنیا مثال دی د یو سرای که پوهېږې همیشه اوسېدنې شته سرایونه د چا نه وي او محفوظ به پاتې نه شي هغه فصل د څاروونه محفوظ به پاتې نه شي هغه فصل د څاروونه
چاپیره د پټونه چې شپلونه د چا نه وي نو فالي ته خو قسمت ګورې د لاس په لکیرو کې فالي ته خو قسمت ګورې د لاس په لکیرو کې خو قسمت د هغو هم شته چې لاسونه د چا نه وي او شاعره ګل لخمانه یا شاعر مه وایه ځان ته شاعره ګل لخمانه یا شاعر مه وایه ځان ته نو یا جوړ کړه خو چې دا رنګې شعرونه چا نه وي ډېر زبردست ملګرو ګل رحمان بابا مو اورېدو ډېر خوندورې چاربیتې راته واورولې ډېر تکړه شاعر دی زمونږ ډېر تکړه مشر دی پروګرام راټولو خو غواړم چې دغه ملګري زمونږ سره ناست دي ډېر ملګري دي چې د هغو نومونه در سره شریک کړم او هغه د کیمرې په دغه سترګه کې راشي او تاسو ته مخامخ شي نو زمونږ سره ناست دی تاج بونیری او په خوا کې ورسره رفیق رور ناست دی سیال را سره ناست دی اسدالله دی زمونږ کلیوال ډېر خوږ ملګری ډېر قابل انسان ډاکټر عتیق الرحمن ناست دی زمونږ سره عمران شاه را سره ناست دی موسی ګوره چې خفه دی که څه دي خو ناست دی را سره موسی سالار صاحب ناست دی معبد خان را سره ناست دی دلته کې را سره مصطفی لکی هم ناست دی نوم یې رانه هیر شو بخښنه غواړم او سلیمان غني را سره ناست دی او نور خو څوک نشته سلمان یوسفزی پټ شو په دې ټایم کې د کیمرې د مخ نه خو سعید یوسفزی را سره هم ناست دی ملګرو د کیمرې په شا باندې د محمد یار په دغې څو شعرونو باندې درنه اجازت غواړم چې هره ورځ درځمه یاره ته خو چېرته نه راځې هره ورځ درځمه یاره ته خو چېرته نه راځې شم چې تورې خاورې بیا په قبر به مې څه راځې زه به په بڼو درته کوڅې ټولې جارو کړم زه به په بڼو درته کوڅې ټولې جارو کړم او ورځ به د اختر وي چې بونیر ته کله ته راځې مزه یې د یاره د یار کلي ته خوشحاله زړه مزه ای د یاره د یار کلي ته خوشحاله زړه هېڅ ترې نه جوړېږي بس خوشحاله به خفه راځې خپل رور منیر بونیري له ورکړه اجازت هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان